کابل غزني دوهم لاین سړک چارې د ټولګټو وزارت له لوري د 3 میلیارد افغانیو په ارزښت پیل شوي. دغه سړک 9 متره عرض لري او 111 متره اوږدوالی لري چې 49 کیلومتره چارې له کابل څخه تر غزني ولایت پورې دي. دغه سړک 2 کیلومتره د جوړولو چارې د یو شمېر نورو ساختماني شرکتونو سره خبرې روانې دي. شورای کابل قندهار یک از شوراهای مهم و حیاتی افغانستان است که در ثبات اقتصادی افغانستان نقش مهم و اساسی دارد. با توجه به نقش شورا و بر اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین وزارت فوایدامی امارت اسلامی افغانستان کار لین دوم شورای کابل الی غزنی را در مرحله نخست در 2 بخش به طول مجموعی 49 کیلومتر از ساحه کمپنی شهر کابل الی ساحه دشت توپ ولایت میدان وردک آغاز نموده است و کار عملا جریان دارد. د ټولګټو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل غزني سړک په 2 برخو کې چارې پیل شوي چې لومړۍ برخه 4.5 کیلومتره ده د کابل د کمپنۍ له ساحې بیا تر میدان وردګو ولایت پورې او دوهمه برخه 4.3 کیلومتره ده چې د میدان وردګو څخه بیا د سیدآباد تر دشت توپ پورې دی. دغه سړک په اوږدو کې به 9 پلونه او 594 پلچکونه هم جوړ شي. بخشای متباقی شورای کابل غزنی شامل پلان وزارت فوایدامی امارت اسلامی افغانستان است که در آینده کار آن نیز آغاز خواهد شد. وزارت فوایدامی امارت اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا با اعمار ساختمان سرک‌ها، شاهراه‌ها و ترمیم آنها سهولت‌های بیشتر ترانسپورتی را به هموطنان عزیز ما فراهم نماید. د کابل لاین یو شمېر موټر چلونکي وایي د کابل غزني دوهم لاین د سړک له جوړېدو سره به په یاده لویه لار د ترافیکي پیښو د مخنیوي ترڅنګ د ګڼې ګوڼې مخه هم ونیول شي. وردګو لاین یا د غزني یا د کندهار لاین دا سړک ډېر کمبری و، حادثې زیاتې کېدلې. د دوهم سړک د غریبو دپاره غټ یو موقعیت هر څه دي، حادثې خلاصېږي، غریبو خلک ته یو کار کې پیدا کېږي، هر څه کې پیدا کېږي. دا خو الحمدلله لږ نه ډېر مهم دی، بیخي ډېر مهم دی، ځکه چې په 2 لاین باندې ولایتونه بیخي زیات ډېر پراته دي، نو د موټرو بیروبار بیخي زیات دی. نو که چېرې دغه جوړ شي دا به د دغو منطقې د ولس دپاره اگر ټول وطن پر به ډېر غټ خدمات وي، ډېر غټ پرمختګ وي انشاءالله. د کابل غزني دوهم لاین سړک د جوړېدو پیسې د ټول پلازا یا حق العبور د محصول څخه ورکول کیږي چې د کابل غزني دوهم لاین سړک د جوړېدو چارې به 3 کاله وخت ونیسي.